بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. كتاب رياض الصالحين يوصل دولسم نمبر باب دے. باب دے فبارد دے کی چی مشق د خلینا سکل کول دا مکروه دی، یا د هغې په شان نور چې کوم د داسې لوښې وي چې په هغې کې اوبه ډېرې پرتې وي لکه منګیشو وغیره نور شیان، د هغې نه ډایرکټ سکل کول دا باب په دې باره کې دی چې دا مکروه دی. وبیان انه کراهة تنزیه لا تحریم، او بیان دی په دې کې چې دا کم چې د مشنا سکل کول دي دا مکروه تنزیهی دي، دا تحریمی نه دي. مقصد دا چې مکروه تنزیهی دي ته ویل کېږي چې یو شی منعوي د یو عمل منعوي خو الزام پکې نه وي پروت، او تحریمی مکروه دي ته وایي چې یو شی منعوي الزام پکې پروت وي. چې مکروه تنزیهی کې دا عمل پر خودل په دې به تا ته ثواب ملاویږي، او که دا عمل ته وکړي په دې ګناهګار نه. او مکروه تحریمي دې ته ویل کېږي چې دا عمل که تا وکړو ګناهګارېږي، او که پرېږدو دا تا عبادت وکړه الله بدله په دې باندې بدله او ثواب درکوي. اول نمبر حدیث ابي سعید الخدري رضی الله عنه وی ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقياء. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د لوخو هغه لوښي چې هغې کې اوبه پرتې وي، سکاک شیان پرتې وي، نو د هغې د خولو نه سکل چې دی دا نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی دي. اختناث ویلی کېږي الشرب من فم السقاء، یعنی د مشک د خولې نه سکل کول، دې نه نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. یو اسقیه دي او بل په عربی کې قربه دي. قربه دا هغې مشک ته ویلی کېږي چې دا غټ وي، دا د سرمن نه جوړ شوی وي، او هغې کې شودم اچولی کېږي، په هغې کې اوبه اچولی کېږي. نو قربه دا استعمالیږي غټ دپاره هم د وړوکي دپاره هم، او اسقیه چې دی دا وړوکي مشک ته ویلی کېږي چې دا ورکوټې وي. نو نبي صلی الله علیه وسلم دغه شانته د مشکونو د خولې نه سکلو نه نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی ده چې تاسو ډایرکټ په مشک په خوله باندې دا خوله مږ دی چې هغه کولاو کوي او ډایرکټ پې خوله کېږي او دا تاسو څښئ. الله پیغمبر دې نه منع کړی ده. دا بل روایت ابي هريره هم دا وی ونهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يشرب من في السقاء والقربه. متفق علیه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده دا چې سکل دی وکړی شي د خولې د مشک نه. سقا دغه مشک ته ویل کېږي دا وړوکی مشک وي، او القربه او یا د قربه چې دا غټ یا وړوکی مشک وي، د دې دواړو دغه شانته د خولې کولاول او د هغې د خولې نه هغه اوبه څکل یا په هغې کې چې کوم شیان شوده پرتې د هغې نه څکل دې د الله پیغمبر منع کړې ده. دغې علت دا ده چې یو وجه خو دا ده چې که ته دا هغه مشک د خولې نه سړی اوبه څکي که نه ډېر اسراف پکې راځي، کېدای شي تا جامې هم لمدې شي، کېدای شي دغه شان د اوبه د هغې نه څه واوړي او څه به ستا خولې ته درشي او څه به درنه واوړي، اسراف وشي. دغه شانته بله فایده پکې دا هم ده د ځینې انسان په خوله کې مرض وي، هغه په هغې باندې خوله کېږي. زموږ دین چې دی دا د هر څه لحاظ ساتي. نو په دې کې دا فایده هم ده چې دغه شانته یو چا خوله کې مرض لکه ماته تور زړی نن سبا چې هغه یو بل له ورځي، ځینې داسې مرضونه چې یو بل له هغه د الله په توفیق باندې ورځي او د الله په اجازه او اذن باندې ورځي. نو که هر سړی په دغې باندې خوله ږدي نو دغه شانته هغه شانته هغه یو بل ته کېدای شي مرضونه انتقال شي. نو ډېرې فایدې دا شریعت په دې کې ښودلې دي. دا بل روایت د 3 نمبر حدیث دی. ام ثابت کبشه بنت ثابت چې دا د حسان بن ثابت خور ده دا روایت کوي. دا وی دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة.
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې داخل شو او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مشکو چې دا ځوړل شوی او د هغې نه اوبه وڅښلې په ولاړه باندې د الله پیغمبر یعنې دا مشک عموما داسې وي چې داسې پروت نه وي خلک یې په کور کې ځوړندوي دغه شان د خپل ضرورت مطابق هغه په لوټه کې یا منګي کې به د هغې نه اوبه راخلي وی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا په ما باندې را داخل شو او یو مشک دا زمون په کور کې ځوړندو او د الله پیغمبر په ولاړه باندې هغې نه اوبه وڅښلې د هغې خولې کلاب کړ هغې کې د اوبه وڅښلې نو فقمت الى فيها فقطعته د الله پیغمبر چې کله اوبه وڅښلې نو زه پاڅېدم او دغه مشک چې دی وی د الله پیغمبر چې د مشک په دې خوله باندې کوم ځای باندې خوله ایښې وه او اوبه یې څکړې وې نو ما هغه پرېښو او د ځان سره مې کېښود دا روایت د ترمذي دی یعنې په دې کې فایده دا ده وی دغه دې زنانه دا ځکه پرېښو د دې د وجې نه چې د الله پیغمبر چې په کوم ځای باندې دا خوله ایښې چې هغې تبرک دې ته حاصل شي د الله پیغمبر جوټه کې هم تبرک و د هغې په دګ کې تبرک و د هغې په لاړو کې هم تبرک و د هغې نه چې کوم د اوداسه اوبه بتلې په هغې کې به هم تبرک و الله هغې ټول دغه شان په هغې کې خیر اچولی و نو د وروسته روایت نه معلومیږي د مخکې روایتونو دا معلومیږي چې د الله پیغمبر منع کړې ده او وروسته روایتونو کې وروسته روایت کې ځکه چې الله پیغمبر په خپله ډایرکټ د مشک نه اوبه څکړي دي مقصد پکې دا د وروسته روایتونو نه هغه دغه شان ته منع معلومیږي یعنی بهتره دا ده چې سړی ډایرکټ هغه د لوښي نه چې اوبه پکې پرتي یا د څکلو شیان پکې پراته د هغې نه سړی ډایرکټ اوبه ونڅکي که چا وڅکلې نو د وروسته روایتونو جواز معلومیږي یعنی ګناهګاري کې سړی نه چې ډایرکټ سړی د اوبو نه دغه شان ته اوبه وڅکي او دې روایت کې دا خبر هم ذکر شوه چې د الله پیغمبر په ولاړه باندې اوبه وڅکلې ځینې روایتونو کې راځي نبي وسلم فرمایي ولا یشربن احد منکم قائما وی په تاسو کې د یو قسم په ولاړه باندې اوبه وڅکي فمن شرب فلیستقي چا چې په ولاړه باندې اوبه وڅکلې د الله پیغمبر فرمایي دا الټی کوي تاسو دا سړی د الټی کوي بل روایت کې راځي وی لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه نبی وسلم فرمایي وی که چېرته هغه سړی پوه شي که چې په ولاړه باندې اوبه وڅکي چې زما به دې خېټه کې څه شی دی خېټه کې څومره ګندګي پرته وي وی که د هغې پته ورته ولګي نو دا سړی به دا هر څه الټی کړي یعنې څه معنا یعنې تاسو په ناسته باندې اوبه څکئ په ولاړه باندې اوبه مه څکئ نو دې روایتونو کې دا منع چې راغلی ته ویلی کېږي په شریعت کې مکروه تنزیهي ورته ویلی کېږي یعنې په کار ده چې دا ته پرېږدي یعنې په ولاړه باندې دا اوبه ته پرېږدي سنت عمل دا چې په ناسته باندې اوبه وڅکه یو که چا په ولاړه باندې اوبه وڅکلې نو هغې حرام ونه کړي سړی بیخي دین نه وباسي او تا سنت مات کړه ته دین نه ووته او کافر شي ولې د الله د پیغمبر خلاف کې نه د الله پیغمبر په ولاړه باندې اوبه څکړي دي ضرورت په مطابق ضرورت په وخت کې سړی په ولاړه باندې اوبه څکلی شي اما بهتره صحیح یعنې ته چې په الله ثواب درکړي بدله په الله درکړي دا په ناسته باندې ښایسته اوبه څکلې که په ولاړه دې وڅکلې نو دغه شان په دې کې کوم حرج او ګناه دا نشته دی الله دې موږ تاسو په صحیح دین باندې پوهېږي الله دې موږ تاسو ته عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد